یوه ورځ حضرت علي کرم الله وجهه او بی فاطمه رالو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لره چې رال پیغمبر علیه السلام ژړل پوښتنه یې وکړه یا رسول الله ولې ژاړې خیر خو به یې ول د معراج په شپه ما په جهنم کې څو زنانې ولیدې سخته په عذاب وې یوه زنانه مې ولیدله چې هغه د سر پر ویښتانو د اور په اور کې راځړېدله بیا مې بله زنانه ولیدله چې هغه پر دا سینه باندې تړلې وه په اور کې راځړېدله بیا مې بله زنانه ولیده چې هغه لړمان هغه ماران پر راټول سوي وو دا یې خوړله او پر دې مطلب هغه زهر چې دي هغه یې ورباندې پاشل وی فاطمې پوښتنه ځینې وکړه ول یا رسول الله دا ولې ویلې هغه اولنۍ زنانه چې پر ویښتانو راځړېدله هغه وجه دا وه چې دی به خپل سر نه پټوي چې د باندې به راوتله دا دویمه چې کومه وه پر سینه راځړېدله د الله رسول ورته وایي فاطمې هغه زنانه وه چې خاوند به پر کور نه و پرېدی سړی به د خاوند بسترې لر راوستی پرېدی سړی ډېرې خبرې د هغه کوم یې نه غیرتمند سته خورا خوا به دی ها مولوي صاحب هم ډېرې سختې خبرې کوي راسه د مولوي صاحب سره 5 منټه کښېنه پته به درته ولګېږي او دا بله زنانه چې دا کله دا لړمانو ماران پر راټولو هغه وجه دا وه چې کومه زنانه بغیر د غسله به ګرځېدله بغیر د غسله دا به ګرځې په بازارو په کور کې وایي ما ولیدله چې دې ښځې مارانو لړمانو باندې راټولو او دا ښځه چې د هغه یې چیچله او هغه یې خوړله